سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه موږ او تاسو کولی شو $10 $20 $15 دا بالکل په مفت ډول سره موږ او تاسو په میکسي ایکسچینج کې ترلاسه کړو د فیوچر ټریډینګ لپاره. مکمل طریقه درته په همدې ویډیو کې ښیم. ما تاسو سره په خپل ټلګرام چینل کې یو لیکنه شیر کړې وه چې په میکسي صرافۍ کې ما ته $10 بونس راکړل شو. راځئ دا تاسو ته ښیم چې دا تاسو څنګه ترلاسه کولی شئ، په دې کې څنګه تاسو کار کولی شئ، دغه بونس دپاره کوم شرطونه دي چې هغه باید تاسو ورته پوره کړئ تر څو تاسو ته دغه بونس درکړل شي. $10 $10 $50 ان $15 پورې تاسو ته بونس درکول کېږي. هر چاته په خپل اندازه بونس چې دی ورکړي، چاته 15 چاته 20 چاته 10 چاته $50. صحیح ده. راځئ ټوله طریقه درته په همدې ویډیو کې ښیم چې په میکسي صرافۍ کې به موږ او تاسو دغه بونس څنګه ترلاسه کوو. ما تاسو سره په خپل ټلګرام چینل کې شیر کړي چې په ما تقریبا د میکسي صرافۍ څخه $10 بونس چې دی ترلاسه کړ. نو تاسو هم دغه بونس ترلاسه کولی شئ، په کومو شرایطو ترلاسه کولی شئ. نو تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. تر ټولو لومړی به تاسو په میکسي صرافۍ کې ځان ته اکاونټ جوړ کړئ. خو مهمه خبره دا ده چې میکسي صرافۍ کې باید تاسو اکاونټ د ریفرال له لارې تاسو جوړ کړئ. صحیح ده. د ریفرال له لارې باید تاسو میکسي صرافۍ کې اکاونټ جوړ کړئ تر څو دغه بونس یا دغه $20 یا $10 یا 40 یا $50 تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو باید د ریفرال کوډ له لارې یا د یو لینک له لارې ځان ته اکاونټونه جوړ کړئ. تاسو په میکسي صرافۍ کې اکاونټ څنګه جوړوئ؟ نو د میکسي صرافۍ لینک په تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي او ډایرکټ په تاسو ځان ته اکاونټ ډسکرپشن کوم صحیح دی یا تاسو د میکسي صرافۍ لینک څنګه ترلاسه کولی شئ. تاسو به راشئ دغه کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ دې په دې لیکنه یا په ټایټل باندې به کلیک واخلئ یا په دې ځای کې لیکل شوي دي مور دا وینئ په دې باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله تاسو کلیک وایست ګورئ دې ځای کې به ما لیکلي د دې صرافۍ د میکسي صرافۍ لینک دا دی. صحیح ده. تاسو به راشئ په دې شنه خط باندې په دې خط باندې به ورته کلیک واخلئ. دا وینئ په دې خط باندې به ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته تاسو به په دې کې خپل اکاونټ ځان ته جوړ کړئ. صحیح ده. ایمیل به ورکړئ، پاسورډ به ورکړئ او ځان ته به اکاونټ جوړ کړئ. صحیح ده. چې کله به اکاونټ جوړ کړئ بیا به هماغه اکاونټ وریفاید کړئ. اوس راځم چې تاسو ته دغه جایزې څه ډول جایزې درکول کېږي. صحیح ده. کوم ملګري چې اکاونټ نشي جوړولی نو زما دغه ویډیو وګورئ، په همدې طریقه ځان ته اکاونټ جوړ کړئ. صحیح ده. او د دې ویډیو لینک هم تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. تاسو به اکاونټ ځان ته جوړ کړئ. چې تاسو اکاونټ جوړ کړ تر ټولو لومړی به تاسو چې کله هم تاسو په دې کې اکاونټ جوړ کړ تر ټولو لومړی به تاسو کوم کار وکړئ؟ تر ټولو لومړی به تاسو راشئ او خپل اکاونټ په وریفاید کړئ له دې برخې نه. دا وینئ دې ځای باندې به کلیک واخلئ. چې کله په دې برخه باندې کلیک ورته واخیسته نو دلته به ګورئ زما اکاونټ څه دی، زما اکاونټ ان وریفاید دی. را به شئ خپل اکاونټ په ورته وریفاید کړئ. صحیح ده. په الکترونیکي تذکرې یا په پاسپورټ چې کوم لرئ تاسو به په هغې باندې خپل اکاونټ وریفاید کړئ. چې کله تاسو د اکاونټ وریفاید بونس ترلاسه کولو لپاره به تاسو تر ټولو لومړی دلته چې چېرته تاسو $100 دوی ته ډیپوزیټ وکړئ نو تاسو ته $15 ریوارډ چې دی درکوي. صحیح ده. دا $15 ریوارډ درکوي. که تاسو غواړئ نور ریوارډونه وګورئ تر څو نور ریوارډونه تاسو ترلاسه کړئ نو تاسو به راشئ په دې برخه کې به یو کلیک واخلئ، داسې ګوته به راکاږئ غوندې. صحیح ده. کلیک پکې واخلئ داسې. کله هم داسې کلیک تاسو واخیسته نو دلته به موږ او تاسو ته ګورئ دلته تقریبا دوی تر $8000 پورې بونس څه کوي، تر $8000 پورې بونس چې دی هغه ورکوي. راځئ دغه بونسونه تاسو ته ښیم چې دغه بونسونه تاسو ته په کوم شکل سره درکوي. ګورئ تر ټولو لومړی دوی تاسو ته لیکلي که چېرته تاسو KYC وکړئ په پاسپورټ په واسطه یا د الکترونیکي تذکرې په واسطه نو تاسو ته $3 بونس چې دی موږ درکوو. صحیح ده. $3 بونس درکوو. همدارنګه لاندې بل ریوارډ دی پکې. ګورئ که چېرته تاسو $100 ډیپوزیټ کړئ موږ تاسو ته د $15 اندازه بونس چې درکوو. صحیح ده. نو ګورئ دلته او دا مغه د KYC بونس دی. که چېرته تاسو KYC وکړئ وریفیکیشن وکړئ نو تاسو ته به شي کړي تاسو ته به $3 بونس موږ درکړو. ګورئ دلته مختلف ریوارډونه دي. ګورئ دغه $15 بونس دی. که چېرته تاسو دومره اندازه ډیپوزیټ وکړئ نو تاسو ته $15 بونس چې دی موږ درکړو. میکسي ډېر بهترین ایکسچینج دی، غوره ایکسچینج دی او مختلف ډوله بونسونه چې دی تاسو ته مختلف بونس درکوي، مختلف ډوله ریوارډونه تاسو ته درکوي. که څوک هغه کسان چې په نورو ایکسچینجونو کې ټریډونه کوي تاسو راشئ په میکسي صرافۍ کې ټریډونه شروع کړئ. په میکسي صرافۍ کې تاسو ته مختلف ډوله بونسونه، مختلف ډوله ریوارډونه چې دی هغه تاسو ته درکول کېږي. خو دا صرف اوس ما تازه پکې اکاونټ جوړ کړ نو ما ته دغه 3 ډوله ریوارډونه راکوي. که چېرته تاسو وریفیکیشن وکړئ په الکترونیکي تذکرې یا په پاسپورټ باندې $3 درکوو. همدارنګه $100 ډیپوزیټ کړئ $15 بونس چې دی موږ تاسو ته درکوو. نو دغه مختلف ډوله بونسونه
چې دی دوی تاسو ته درکوي. ګوره زه به تاسو ته خپل ریل اکاونټ هم وښیم چې په هغې کې ماته تقریبا $10 بونس راکړی. نو مکسي صرافي بهترینه صرافي ده. هر ډول ټریډونه چې تاسو پکې کوئ نو تاسو ته په هماغه شکل سره بونسونه درکوي. بله ښه خبره پکې دا ده چې تاسو ویډرا بغیر له فیس پکې ترسره کولی شئ او په ټریډونو کې فیوچر ټریډ سپاټ ټریډ کې په ډیره کم اندازه فیس چې دی هغه له تاسو نه ګرځول کېږي. ښه راځو دا خو نوي اکاونټ جوړول. راځئ زه خپل اکاونټ تاسو ته راخلاصوم. ښه دا دی ما خپل اکاونټ چې دی راخلاص کړ. ګوره تر ټولو لومړی په دې کې ګوره موږ سره لیکل شوي دي د نیو یوزر دپاره بونسونه. صحیح شو. ګوره دې باندې زه کلیک اخلم. چې کله په دې باندې مې کلیک واخیسته ګوره مختلف ډوله ریواردونه چې د دوی نه ما کلیم کړي دي هغه هم دلته مطلب زه ترلاسه کولی شم. صحیح ده. دلته هماغه ریوارډ برخه ده. په دې کې ما $10 ریوارډ ترلاسه کړی دی. هغه هم تاسو ته وښیم. په هغې باندې به زه اوس ټریډ هم کوم. ښه دلته تاسو مختلف ډوله بونسونه ترلاسه کول. که هر بونس تاسو ترلاسه کوئ یوازې په کلیم باندې به کلیک اخلئ. چې کله تاسو په کلیم باندې کلیک واخیسته نو تاسو ته په هماغه شکل سره بونس درکوي. ګوره اوس ماته تقریبا څومره بونس راکوي د 10 نه نیولې تر $500 پورې ماته په دې خپل اکاونټ کې بونس راکوي. ښه او ګوره څومره بونس ما کلیم کړی دی تر اوسه په $8000 کې تر اوسه ما 10 USDT شی کړی بونس چې دی هغه کلیم کړی دی. نو ډیر بهترینه او خوندور اکسچینج دی. لازمي پکې کار وکړئ. ښه را درومو دغه بونس خو $10 ما کلیم کړی دی. صحیح ده. نو تاسو ګوره هغه بل اکاونټ کې ما تاسو ته خو چې هر بونس تاسو کلیم کوو ګوره دلته به لاندې کلیم برخه سره راغلي چې څنګه تاسو وریفیکیشن وکړئ. کله چې تاسو وریفیکیشن وکړئ تاسو کولی شئ دغه $3 بونس ترلاسه کړئ. دلته په وریفاید بټن باندې کلیک واخلئ. کومه KYC چې د هغه به تاسو ترسره کړئ. چې کله هم KYC ترسره کړه د هغې نه بعد به همدلته راشئ. همدې برخې دلته به درته به لیکل شوي دي کلیم بونس. هغه خپل بونس په کلیم کړه ډایرکټ به تاسو سره هغه بونس فیوچر ټریډ ته راشي. صحیح ده. اوس ګوره په دې خپل اکاونټ کې ما تقریبا $10 شی کړي هغه کلیم کړي. ښه زه راځم دغه $10 باندې ټریډ کوم دا شاته بیک کوم. ګوره که کله تاسو سره هلته بله کومه برخه نه راتله دغه برخه ورسره راځي. په دې باندې به کلیک واخلئ. خپل بونسونه به تاسو وګورئ. ښه زه راځم وایلیټ برخې ته. چې کله وایلیټ برخې ته راغلم زه راځم فیوچر برخې ته. صحیح شو. هغه $10 چې ما کلیم کړي هغه چیرته دي هغه دلته ما سره په فیوچر کې شته. ګوره دلته ما سره چې لیکل بونس څومره دی بونس $10 دی. ګوره دا $10 دی. اویلیبل $10 وایلیټ بیلانس $10. صحیح شو. نو دغه ماته بونس راکړ شو. اوس راځم فیوچر ټریډ ته. فیوچر ټریډ برخې ته زه راځم. چې کله فیوچر ټریډ برخې ته زه راشم زه اوس غواړم په دې باندې څه وکړم په دې باندې ټریډ وکړم. نو زه غواړم په همدې باندې په 100x کې زه غواړم دې باندې ټریډ وکړم. کراس نیسم. صحیح ده. کراس نیسم او دا سیل انتخابوم. صحیح شو. او غواړم دغه $10 چې څومره دي په دې باندې شارټ پوزیشن څه کم شارټ پوزیشن زه ونیسم. سیل باندې کلیک اخلم. چې کله مې سیل باندې کلیک واخیست نو زما آرډر څه شو زما پوزیشن دلته شروع شو. نو ګورئ تقریبا د $10 په اندازه ما خپل پوزیشن دلته ونیو. صحیح ده. په دغه شکل تاسو بونس کې ترلاسه کولی شئ او په بونس باندې تاسو څه کولی شئ په بونس باندې تاسو ټریډ ترسره کولی شئ. چې څومره اندازه ګټه تاسو ته درکړله دې ځای نه تاسو خپله ګټه بیا کلوز کړه. چې کله مو ګټه کلوز کړه په هماغه اندازه چې څومره تاسو ته درکړل شو په هغه تاسو بیا کولی شئ په اسانۍ سره ویډرا کړئ. نو په مکسي صرافۍ کې په همدغه شکل سره تاسو ته بونس درکول کېږي. لومړی شرط یې دا دی چې تاسو به اکاونټ د څه کوئ د انوایټ له لارې یو لینک له لارې به تاسو ځان ته اکاونټ جوړوئ. هغه لینک ما تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې پرېښی دی. صحیح ده. بل چې کله تاسو وریفاید کړئ تاسو ته بونس درکوي. د هغې نه بعد چې $100 ډیپوزیټ وکړئ تاسو ته بونس درکوي. همداسې چې تاسو په دې کې ټریډونه ترسره کوئ مختلف ډوله بونسونه په نور اکسچینجونو کې چې تاسو ټریډ ترسره کوئ بونس نه درکول کېږي. خو دلته که تاسو ټریډونه ترسره کوئ د همغې مطابق تاسو ته بهترین بونسونه او بهترین ریواردونه په مکسي صرافۍ کې درکول کېږي. نو مکسي صرافۍ کې اکاونټونه لازمي جوړ کړئ. که بیا هم د مکسي صرافۍ اړوند چا سره غوښتنه پوښتنه کولی شي همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ. مننه.